کاش کی شون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان په می پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی کاش کی شون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان په می پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی ارمان سپ مدینہ کی اوسیدلے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استفتاح د خدای د رسول د حدیث خوراغي چې مکتوبه المنز قائم سي پر ذل منز بیا مکتوبه بل نست اول یو سری راولاو تاسو شروع په چا وکړه هغه په مانځه وکړه شروع په چا وکړه په مانځه ورسته جماعت ودرېږي دغه او شروع په فرض باندې وکړه په چا وکړه په فرض باندې اوس بیا کتا کوي کبه نه کتا کوي دغه فرض په فرض باندې وکړه کدا الابتداء توفیق الله تعالی کدا شریف سړی په خپل شروع وکړه نه بیا کتا کوي یاو که سړی په نظر من شروع وکړه دوه رکعات فرضان نظر کړی یا څلور منځ شروع کې ورسته اقامت جماعت وسنه بیا کتا کوي که سړی په قضایل من شروع کړي و د مابشل منځ راګرځا و سماجګال منځ ودر دی نه بیا کتا کوي نفل نه کتا کوي څوک نه کتا کوي د مابشل منځ نه کتا لغه د نظر منځ نه کتا کوي او قضا نه کتا کوي که پر فرض ودر د مابشل فرض ز پر ودر د مابشل وسته ورته ګوري اول رکعت ما خبر ته غوړ نسی او که څوک دی که دوم پرې اول رکعت هغه په سجده نه دی مقید کړي کوي مقید کړي کوي په سجده نه دی مقید کړي په اتفاق په ولاړه د سلام وګرځي او یو سلام کافي دی وهو علی صح پر دغه فتوا په اتفاق د سلام په چا وګرځي په ولاړه یو سلام کافي دی او کرا ولا کسو یو رکعت په سجده به مقید کړي وو څو به ورځم کوم دوه به ورځم کوم پر دوه به سلام وګرځي که په څلور رکعات باندې کې خاص په څلور رکعات کې دریم ته ولاړ شو که دریم ته ولاړ شو په دریم کې په سجده نو مقید کړي بیا به هم دای راکښته کېږي په یو سلام لیکن دا سلام په ناسو ګرځي که په ولاړ ځل اختلاف دی په دریم په اول کې اتفاق دلته مبتدی اصح کول دا چې په ولاړ سلام وګرځي په چا دی وګرځي په ولاړ لیکن دلته په ولاړ لغلی په دریم باندې هم کته کولی شي خو که دریم په سجده مقید کړي دریم په سجده مقید کړي بیا نو نشي کولی څلورم به ورځموي څلورم چې ورځم کوي فرض اخلاص وله که وخت نه پلو پک شریک دي چې د باغستان وخت یا د ماپښین وخت که نه و بس په نه باندې شریک کېږي ګوره که دریم رکعت مقید کړي په چاو په سجده کړي اول رکعت هم که په سجده نه مقید بس پاتېږي که په سجده مقید دوم ورځمېږي پر دوم سلام ګرځول کېږي او که دریم په سجده نه مقید دریم پاتېږي که نه دا په څلور رکعتیز کې په چا کې په څلور رکعتیز په دوه رکعتیز د درې رکعتیز حکم یو دی دا دې ته ګوري د دواړو یو دی فرض د ساعت په فرض شروع وسو وروسته فرض ودرېده دلته ناجره ده دلته کاول رکعت وو بیا یې حکم هغه شي دی بس په ولاړو سلام وګرځوه په یو طرف سلام وګرځوه سره داخل شي لیکن کاول رکعت په سجده مقید شو ناجره ته ګوري دا ناجره ده یلوی اسبه چې که په یاد دوه مرته ورځبېدی په څلور کې په دې کې نه ورځبېږي چې یو رکعت پر سجده مقید شوی هم درته پاتېږي ځکه که دوم ته ولاړ شو چې دوم په سجده مقید شوی دی هم څو کېږي پاتېږي دا به خبره مې سر خلاص و بس او که دوم په سجده مقید شو بیا کار خلاص بارا که په درې رکعاتیز کې مقید شي که په دوه رکعاتیز کې مقید شي بس خلاصو بارا خو بیا فرض خلاصو که وخت دغه وخت ما شب
تر مازه د کېږي ولې خو هغه په 3 رکعاته نفل دی کېږي 7 تر مازه وروسته کېږي نو بیا په نفل کې هم شرکت نشي کولی ضبط شوه دا حکم د چا شو هغه د فرض شو اوس زما خبرو ته ګورئ که په نظري لمانځه که 4 رکعاته په یوه جهت فرضا نظر په شروع وسوله خامخا به دی نه کته کوي نه به کته کوي تر څو چې نظر ګډ خلاص نه کړي 4 رکعاته کې نفل په 8 رکعاته فرضا نظر کړي وم اوس چې بعد شروع په وکړ څوک ودرېدی دا د خلاصو د الفاظ د کوي ګورې پام وکړه نظري او په قضایي لمونځ شروع کړی و په قضایي لمونځ د مقصد 4 رکعاته قضایي راګرځوه د سهار جماعت ودرېدي چې ټول جماعت چې تېرېږي هم بیا نه کته کوي چې بعضې شروع په کړي نه کته کوي تر څو چې څوک خلاص نه کړي قضایي خلاص نه کړي برکه وخت وادي لمونځ پاتې داخل به شي کړی دا یا څو دا یا بله دا طالبانو دا خو په چا کې حکم شو په فرض کې حکم شو د وتر د دې په بین کې فرق نشته په قضا او په شي کې د فرض دا خو هغه اوس په هغه کې که د لمانځه کاته په مابین کې جمله درته وایم د لمانځه کاته داسې ده چې فرض ځای کې سړی څوک یې سړی نه کته کوي لمونځ خپل تر وسه پورې هغه طالبانو سړی پرېږدي یې سړی پر فرض ولاړو د ابای ولاړه یا مجبور دی کته کوي یو سړی پر فرض ولاړ دی کټوی راویښېدل اوس تویېږي بیا مجبور دی پروا نه کوي کته دی که یو سړي ته یو دریم تاوان رسېدی بیا ورته روا دی کته دی که نه دی ورته که مور پلار ورنارې ته چې راسه که فرض نه بیا کته کوي که نفل هغه په خبرو چې پر مازه ولاړ دی بیا د کته کوي او که چېرې ولاړ که څوک که فرض هغه په نو که نفل هغه نه په خبر بیا دې ورته کته کوي لیکن خپل تر دې مختار بلا صاحب دا کوي سره وای که پر فرض ولاړ هغه ته راسه الها پر وکړه بیا د کته کې کدی پر دې بیردي چې کار دی هغه ضروري یو شی تاوادي کې ځا خو د ضرورت تاواد تر مختار سره وای خلاص وصله بیا په چا شروع وسو نفل او سنت سنت یې خپل پرېز نه پد راوخ سنت یې خپل پرېز څوک راوخ نه پد راوخ چې جماعت ما شي ودرېدی چې جماعت ودرېدی بیا نفل نشته د سار سنت پرېز نور ټول سنت نشته په اتفاق نور سنت څوک دی د ماپښین تر مازه مخکې سنت شته د ماخستن تر مازه مخکې ما درته ویلي دي څوک شته هغه 4 رکعاته سنت زواید شته د مازدیګر تر مازه مخکې 4 رکعاته زواید سنت شته او نفل دی که جماعت ودرېدی بیا دا نشته نه دی کوي په اتفاق نه دی خو که په دوی شروع وکړه باره ودرېدی بیا به څه کوي چې دا مازې شروع په نفل وکړي بیا نه کته کېږي جماعت ودرېږي هم نه کته کېږي چې ماشاء الله اکبر وای نه کته کېږي رکعت په سجده مقید نه غواړي کېدېږي مه خو یوه خبره شته کینیت د 2 کړو کې د 6 کړو کې د 4 کړو پر 2 به سلام ګرځي کینیت د چا کړو په نفل کې د 2 کړو کې د 4 کړو کې د 6 کړو هغه به چې د 8 کړو تر دا پر 100 به سلام ګرځي پر 2 به سلام ګرځي او چې ماشي بیا کتل پرېږدي بیا دا خو یو دا په چا کې دا په نفل کې لیکن په سنتو کې چې د ماپښین 4 رکعات سنت کې شروع وکړو کته کوي خو یې کې نه چې ما شروع وکړي کته کوي نه کې شروع نه وکړي نه دی کوي خو درته ویل مو ټول سنت چې په د سار سنت ما جوه نو ټول سنت چې شروع نه وکړي نه به کوي بس پرېږدي به تر دغه ورسته کوي پرچه وکړه او که شروع په وکړه نو نه په چې ما شروع وکړي پر کوي به ارسو چوه دغه فارسو چې جت کړو پر 2 رکعات مو پر کوي به سلام ګرځي او د ماپښین سنت کې شروع نه وکړي خو به کوي ا دې فرض یو کې بیا دې ورسو کې او کې شروع کړو دا خبر ته غواړم چې شروع کړو بل قرار ولاړ تاسو تر دغه ورسته یې روي ما هغه فرض ودرېدل اوس په 2 رکعات سلام ګرځي کله پر 4 رکعات سلام ګرځي په چا کې اوس بیا کته کېده په 4 رکعات سنت ډېر علما طالبانو دا خورا نقل کوي وایي 4 رکعات باندې 4 دي پر 2 سلام ګرځي موږ ورته وایي دا سلام د اکمال د پاره دی په ټولو شیانو کې فرض لاره اکمال راغی نه فلم نه سو باطل 2 رکعات وصل په نور د اکمال د پاره وکي په فرض کې ځان شامل کی دغه چې پر 2 رکعات سنت سلام وکړو سنتيات باطل د سنت سوچات لري و نه پته لري دوهم دا 4 رکعات په چا کې په یو تعلیمه کې د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړو ما خبر ته غوښنه سي او دا شپ نه دي
ته پام ورته وکړي دا څوک نه دي دا شوپه نه دي په یوه نیت پسې باندې څوک ته لازمي شي او لیکن دا شوپه نه کېږي نو دلته طالبانو اصح مبتدی خبره دا ده چې په سنت شروع شوي څلور به پوره کوي څو پوره کوي پر دغه باندې فتوا ده مګر نوکیلر چابکي دي وکړي نوکیلر څوک دي وکړي نوکیلر چابکي دي وکړي د چابکۍ په خاطر دی هغه نوکیلر راولا کړي چې چابکي دي وکړي نوره بله خبره نشته دغه طالبانو مبتدی اصح کول چې دا ټولې خبرې درته وشوې طالبانو اوس نو یو د سهار سنت وله د سهار سنت طالبانو په یاد زده کوي هغه چې دی هغه که جماعت ته ودرېږي سنت نه پاتېږي نور خو که جماعت ودرېږي سنت شروع نه وي که سره پاته دي که نه وسه یو د سهار سنت که جماعت ته ودرېږي د سهار سنت نه پاتېږي لیکن کله نه پاتېږي طالبانو اوس دغه الفاظ که تاسې زده کړل بیا د عبارت ته ګورئ زما خبرو ته طالبانو کوي خدای په دې خبرو به انشاءالله که خدای کوله انشاءالله په پوسې بایست دلته نو طالبانو زده کوي هستیا پام کوي پام طالبانو په دې کې اتفاق دی کوایزو سنت وکړم اتایات هم راسه تېرېږي د چا هغه د دې دغه دا فرض راسه تېرېږي کلخته اتایات هم راسه تېرېږي په اتفاق دې پرېږده بیا کوي په اتفاق به دا سنت پرېږده بیا کوي خدای ته خو د الفاظ سم د پزده کې او امام مالک صاحب امام صاحب دوا وایي دوه تغلیظه وایي وایي کاوه دوه رکعات نه تېره دی دا سنت پاتېږي یو او په مسجد کې به خامخا نه کوي د باندې به کوي په مسجد کې بیا څوک یې خامخا نه کوي د باندې به کوي دا دوه ځای کوئ زما په خبره پوه شوئ که نه ستاسو په پوه امام محمد صاحب یو ځای کوي په یو کې وسعت کوي دا خو هغه د شیخینو کول هم دواړه خط امام محمد صاحب وایي یا په دې کې وسعت دی چې اتایات لیواله چې لا سنت کولی شي مګر لیکن په دې کې دیم ځای کوي په مسجد کې نشته په چا کې نشته په مسجد کې نشته امام طحاوي رحمت الله علیه بیا په دواړو کې څوک کړی سړي په خلاصي هغه وسعت کړی هغه په مسجد کې چې دوه صفه خالی به کولی شي سړي خلاصو او پاته سول تر اتایات ته دی ورکړي لیکن طالبانو شاسا خو پر دغه ټینګ ولاړ دي دلته فتوا د شیخینو پر کول دی چې رکعات پاتې پر دې ولاړ دي لیکن طالبانو ما چې هر څه په لټنګ کړی ده دغه د امام محمد صاحب کول هم زیات روایت دي د ترجیح الفاظ هم سره دي او د ترجیح الفاظ د دې سره راکات دي د دې سره څوک د دې سره راکات دي دوهم دغه یوه بله ډېره غټه خبره ده په دې کې اتفاق دی چې سړی اخر اتیا ته ورسي د جماعت ثواب یې نیولی که ټول جماعت خو په یوه رکعت هم نه نیول کېږي او د جماعت ثواب په اتفاق په چا نیول کېږي هغه د خطبه تابع کول د چا کو هغه د محمد صاحب کو ما په خبر لیکن خدا غزه کې پکښه دي په مسجد کې نست شیخ الاسلام دا ور سره وایي په وینا بلباری کې دلته هغه وایي و چې بیا زمانه د سپیکر سو بیا به کې کغه جماعت او خلک په سپیکر کې بس کې نو په 15 سب کې لا خاطر سنت کې لا مکرو کار طالبانو د سرستانو ته زید پام وکړي چې دغه وخت چې لمر شروع کېږي مطلق په چا کې نسته هغه په دغه کې لمر نسته مګر و چې دا شي وکړي هغه دا رقم وکړي موږ څه اوس برنده او مسجد دی کنه ولا که چې دی په مسجد کې دی په برنده کې وکړي یا په برنده کې دی په مسجد کې وکړي هغه په دوبي په شی بیا پروا نه کوي او لیکن خو دې په هغه ځای کې مکرو دی مکرو قسم نو صاحب خالقه فاضل قسم دې صاحب خالقه فاضل دا مبتدی کول شان قدر معلوم سو سب په پوسواز ناراضي الدوري مختار په دغه اتفاق په ګردو پوسواز دی مختار جلد اول مختار جلد اول 1590 او فتح القدیر جلد اول 493 عنایه جلد اول 492 کفایه جلد اول 493 پیدایک دوم جلد 490 منت الخالق دوم جلد 490 تراجع هغه یو 410 او هدیه جلد اول 110 مناج السنن دوم جلد هغه 410 او فقه حنفي جلد اول 203 او تبیین الحقایق وکنز الدقایق هغه جلد اول 450 سلطانیه یو سلیو ملاکی الفلا دوم جلد وڅلوېښت او تحتاوی د مختار جلد اول 300 صفحه فتاوی تبرتاشی 450 اثر الفتاوا دریم جلد 440
عوام کې مسائل اورون کاهل دریم جل شپږ سوه څلورمه کفایت المفتن څلورم جل هغه 1551 عزیز الفتاوا جلد اول 255 امداد الاحکام امداد الفتاوا جلد اول هغه 215 دا یې رویمه او درس ترمذی هغه 418 یروي اسلامه طالبانو خدای په دغه ځای باندې مثال خلاصي او انعام الباری دریم جل 440 دغه بیان درته وشو والله سبحانه اعلم د مابشن د المنزل سنت چې پاتې سي کبر اگر ځای په ورسره بکې وای نه دا قدر بس دی والله سبحانه